بدلون د پولیس رادیو سلسله واره ډرامه هر پنجشنبه د شپې 8 بجې د بدلون ډرامې په 13 برخه کې تاسو واورېدل چې اجمل او زبیر اندېښمن وو چې خاني بوت وړی دی او هیڅ درکې نه لګېږي چې څه یې پرې وکړل. اوس به واورو چې ملک زمان جمال دکاندار ته څه خبره کوي. اول به کله او کله غمونو اوس مې دفتر شو او کروندې پکې کومه اوف یو خو د دوړو نه خلاص نه شو. دا څومره دوړې دي. السلام علیکم جمال خانه. لکه چې ښه غمونه دي په زړه انبار دي چې داسې سوي ټپې کوي. وعلیکم سلام ملک صاحب، ستړی مه شې. نه داسې خاص څه خبره خو نشته، بس د ژوند شپې ورځې دي مخ ته یې وړم. ته وایه ملک صاحب څه غورې دي؟ څه نوې زړه خو به دې نه وي اورېدلې؟ که کومه سودا دې په کار وي چې درته ویې تلم. نه څه خاص داسې څه نشته ده، لږه سودا مې په کار وه. البته اوس مې یو بله خبره را یاده شوه. ښه اوس خوښه ستا ده ملک صاحب چې سودا درته مخکې وتلم او که خبره مخکې کوې. سودا به په تللو وتلې، خو اول به دا خبره درته وکړم. سمه ده ملک صاحب، زه درته غوږ یم. خبره داسې ده جمال خانه چې زه د قدوس په پټو را تېرېدم، نو مې کتل چې کومه ساه یې وچه شوې وه. د هغې برمې سر یې لوس و او د دهقان ماشومانو یې ورسره څنګ کې لوبې کولې. څه وایې ملک صاحب؟ خدای مه کړه څاکې خو به څوک لوېدلي نه وي. نه څوک لوېدلي نه دي، خو دا اندېښنه شته چې که دغه ساه همداسې سرلوسې پاتې شوه نو یو ورځ به خدای مه کړه د یوې پېښې شاهدان واوسېږو. خبره دې پر ځای ده ملک صاحب، د دغې پېښې امکان هم شته، خو قدوس ماما ولې د دغې څه سر نه بندوي؟ د ساه د بندولو خبره ورته ما وکړه، خو قدوس چې کوم ځواب راکړ نو هغه ډېر حیرانونکی و. نو قدوس ماما څنګه ځواب درکړ چې ته یې داسې حیران کړې ملک صاحب؟ ځواب یې دا و چې زه د ساه خوله نه بندوم، که څوک پکې ورځي هغه د هغه خپل کار دی، زه د چا ذمهواري نه اخلم. او ما ته یې دا هم وویل چې ته وزګار پاتې یې، ځکه دې خبرې ته ما ته راغلی. ولا قدوس ماما یو څه سرزوری دی، کله کله پرې سمه خبره هم بده لګېږي. کله نه، هر وخت پرې زموږ خبرې بدې لګېږي. کله هم په سمه خوله خبره راسره نه کوي. دومره غصه او بې پروایي ښه خبره نه ده. او بله دا چې د پوخ عمر سړی دی، د سره دومره غصه نه ښایي. خبره دې سمه ده ملک صاحب، نو اوس د دې خبرې حل څه دی؟ حل خو یې زما فکر دغه دی چې په دا ټول کلي کې ستا خبرو ته غوږ دی، نو ته به داسې وکړې چې یا یې راوغواړه او یا خپله ورشه، تر څو آینده کې خدای مه کړ په کوم مصیبت وانه وړو. په دواړو سترګو ملک صاحب، زه به ورشم، خو خدای دې وکړي چې زما خبرو ته غوږ کېږدي. ښه نو جمال خانه، نور ته پوشه او هغه پوشه، نو ته اوس داسې وکړه 1 کیلو لوبیا وتله او ورسره د اورلګیت یو ډبی م راکړه. سمه ده ملک صاحب، دغه د سودا به هم درته وتله. څوک یې لکه دا دی درغلم، څه پوه شوې؟ اجمل یم اجمل او را سره زبیر هم دی. چې هر څوک یې دا دی دروزم، څه پوه شوې؟ لږ صبر وکئ. دا خو یاران دي، ستړي وشئ هر کله راشئ. څه پوه شوئ؟ خیر اوسې خانه، څه حال احوال دی؟ څوک خو به در باندې پوه شوي نه وي چې بوت تا کور ته راوړی دی، او یا دا چې موږ غونډۍ ته د څه لپاره تللي وو؟ تر اوسه زما ځان لا په ما خبر نه دی، نور خو څه کې څه پوه شوې؟ نه ته ما ته دا وایه چې ته ولې زموږ خواته رانغلی او بیا دې بوت ولې ځان سره یې وړ؟ نه نو چې ما له ځان سره وړی نه وی، ته وایه چې هملته مې پوستې والا ته پریښی وی. عجیبه خبرې کې څه پوه شوې؟
یاره خو زه دا نه وایم چې تا به پوستې والا ته پرېښی و، دا وایم چې د زبیر ځای ته به دې رسولی و. اوس ستا له کور نه یې وړل هم مصیبت دی. یو که نه چې پټ په پټه دې خرڅ کړی وی او زه مو همداسې په وچ میدان پرېښی وی. څه پوه شوې؟ خانه د اجمل خبره سمه ده. زما له کوره یې ویستل دومره ستونزمن نه دي، ځکه زما کور د کلي په څنډه کې دی او ستا کور د کلي منځ کې. له دې ځایه ویستل یې رښتیا هم ستونزمن دي. څنګه وه دې اورېدل؟ همدغه خبره ما هم درته کوله. تاسې مغزه خراب دي. په هغه منډه کې نو د چا مغزو دومره کار کوه چې په دې خبره فکر وکړي چې د چا کور د کلي په منځ کې دی او د چا د کلي په څنډه کې. څه پوه شوې؟ ښځه دا زړې خبرې پرېږده. اوس هغه بت راوباسه چې ما او زبیر باندې ناوخته سوې ده، ځکه چې د زبیر کور ته بت رسول هم د مومن خان د ښامار وژلو نه هم کم نه دی. دا خوب دې چېرته اوبو ته ووایه. په لاس راغلی بت به زه تا ته در کوم. غوښه په پیشو نه ساتل کېږي. څه پوه شوې؟ ته لا څه هغه پلار به دې هم بت راکوي. درته وایم پلار ته خوله مه اچوه، که نه ولا خوله به در باندې شاته واړم. څه پوه شوې؟ غوسه هم ته لا کوې. ته صبر چې دا غوسه در وکړم. بت نور ځان سره وړې. تا خو زه مړ کړم. ته صبر چې زه دې هم په خوږو پوه کړم. وا ظالمانو، زه خو تاسې سره په غم اخته یم. چېرته مو سمه خبره ونه کړه. هر وخت جنګ، په هره خبره جنګ. دا څه کوئ د خدای بندګانو؟ داسې مه کوئ چې له هر څه تېر شم او پستې والا در باندې خبر کړم. دغه دې پوه که که نه بې ځایه خبرې کوې ما ته. ورانه یو کې نه دی، دواړو کې دی. باید تاسې دواړه په سړه سینه کارونه مخته یوسئ. که همدا حال مو و نو فکر نه کوم که همدا بوت مو خرڅ کړو او یا هم نور لرغوني اثار له غونډیو راوباسو. خانه وا دې اورېدل؟ سړه سینه مطلب اوس هغه بت راوباسه چې ځان سره یوسو. تاسو دواړه داسې وکئ چې اوس لاړ شئ، ځکه زما مغزه اوس خراب شو، کار نه کوي. بیا به ګورو. څه پوه شوئ؟ زه درنه لاړم کور ته. خانه مه صبر وکړه مه ځه. اوف نو اوف ودې لیدل زبیره؟ زه درته وایم چې دا سړی دی اعتبار وړ سړی نه دی، خو ته ما سره نه منې. منم چې هغه سم کار نه کوي، خو ته هم ورسره سم چلن نه کوي. بیخي تیز یې او ستا تیزي لا کارونه ورانوي. درته ویلې مې وو خانۍ زموږ مجبوریت دی، خو ته ورپورې کلک نښته یې. ښه نو اوس به څه کوو؟ خانۍ هم بېرته کور ته لاړ که نه. ته اوس راځه، یوه لاره به ورته راوباسو. اوس هسې هم کار خراب شو. زه چې ځو. السلام علیکم کومندان صاحب. وعلیکم السلام. ګلدینه له کوره راغلی؟ هو کومندان صاحب راغلم. زه ښه ده په خیر راغلی. کور او کلي کې خیریت و؟ څه خبره خو نه وه؟ نه کومندان صاحب، هلته خو څه خبره نه وه. دلته څه حال دی؟ څه ځانګړې کومه پیښه خو به نه وي شوې؟ دلته خو د نورو عامو کارونو ترڅنګ یو پیښه ثبت شوې ده، او هغه دا چې د کلي په هغه غونډۍ کې کندې ویستل شوي دي. څه شی؟ کندې یعنې قبرونه؟ نه قبرونه نه، د لرغونو اثارو په لټه پسې ځمکه کیندل شوي. ښه نو بیا مطلب خلک مو ګیر کړي دي او که تښتېدلي؟ خلک خو ګیر شوي نه دي، البته لټه یې روانه ده. انشاءالله زر به په لاس راشي. چې ځای معلوم نه دی، نفر معلوم نه دی، نو څنګه به یې زر پیدا کړو کومندان صاحب؟ په کلي کې مو د څار ټیم ته خبر ورکړی، که په چا یې لږ هم شک شو دستي باید موږ ته خبر راکړي تر څو وینیسو. دا خو ډېره ښه خبره ده. اوس به موږ څه کوو؟ موږ به داسې وکړو چې ځانونه به آماده کړو تر څو په کلي او هغه غونډۍ باندې ګزمه وکړو. څنګه ډېر خو به ستړی نه یې؟ نه کومندان صاحب آماده یم. بس چې آماده یې د تللو لپاره ځان چمتو کړه. البته له تللو نه مخکې هغه موټرسایکل هم چک کړه چې عوارض خو به نه لري، او هغه د تیلو ټنکی هم وګوره چې تیل لري او که نه، هسې نه په نیمه لار کې مو پرېږدي. سمه ده کومندان صاحب، هم به د موټر سایکل عوارض په نښه کړم او هم به د تیلو ټانکۍ چیک کړم. ډېرې ورځې وشوې چې څوک مو هلته نه دي لیدلي. شاید نن کامیاب شو.